أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شپږم نمبر آیت د سورې بقره اول باب 20 آیت پورې دی. اول آیتونه کې الله د قرآن اعجاز ذکر کوي، د قرآن حقانیت چې د الله حق او رښتینی کتاب دی. دین رستا الله تعالی ترغیب ورکړي قرآن لدري صفاتونو باندې. یو دا چې قرآن ډېر کامل او اوچت کتاب دی. دویم د هدایت کتاب، او دریم شک الله دې کتاب کې نشته. دین ورس به د تقوا ولا صفات الله ذکر کړو. ایمان بالغیب، د منځو او زکات پابندي او خاص کر قرآن او سنت باندې ایمان. د مخکې کتابونو باندې قیامت باندې وبېدای نتیجه. نن شپږم نمبر آیت کې دویم جماعت ذکر کیږي چې ډېر ویلې شي بیان د اهل الکفر. مناسب خدا و چې منځ کې بحث د منافقانو ذکر کړي وي، لیکن مسلمان او کافر شي معلوم شو، خپل منافق معلومیږي. بعاطف نه کې و ان ونه ویلې اشاره د استقلال لدا ځان له غزان له. ان الذين يقنن غ انسانان كفروا شي کفر کړي دي برابر د علیم په دوی باندې. کفر کې معنا د پټوالي ویل شي عدم التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی په هغه باندې نه تصدیق. کفر انکاری لکه عام د هر انش الله نه انکار کوي. عنادی دا معنا د ځړ کې منی خو لیکن ظاهری انکار کوي لکه مکه مشرکان. جهلی شکل انسان په یعنی او کفر کې واقعي. استهزاء دا معنا ظاهری سره مؤمن دی لیکن د اسلام پورې ملنډ شروع کې و خاندي. بیچون کې هغه اسباب د ایمان چې ایمان په کوم شي برابرېږي نو دلته ولګوا عزت کې چې په کوم شي بربادېږي. مفسرین بیا ټول لازم کړي. سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم کیر اور کې دوی نه او کیر اور نه کې لا یؤمنون ایمان نه راوړي. آیت کې درې صفات. یو الله وی کافر دي. دویم اس دعوت قربان اثر نه کې قرآن او سنت. دریم داخلك الله وی بیمان دي. سواء معنا مستوی حمل لپاره انذار ویل شي الاعلام مع التخويف. قرطبی لیکلي سړی له یره ور کول سره دا خبر ور کول سره دا یری. بیچونګری مقام کې انذار ویل او تبشیر ونه ویلي بشارت. ځکه مقام د دعوت کې انذار سخت اثر لري. جنت د خلکو نه وړاندې کوي به خزړک لکی. دویم چونکی داخله کافر دي نو کافر لایره پکار ده. آیات باندې به سوال لې دلته ویل چې کافر انسان ایمان نه راوړي. دا خو ډیرو کافرانو ایمان راوړی دی. جواب دا چې مراد د کافر نه عنادي کافر دی، لکه ابو جهل دی، ابو لهب دی، ابو طالب دی. ورسات کې الله اوس نتیجه راوړي. دویم قول علماء ذکر کړي چې دا علت د لپاره د مخ ایمان ول نه راوړي ځکه اسپټ دی. لیکن دا توجیه کمزوري ده.
یو خو وجدا چې اس د ضرورت نشته سره راوباسي. دویم د خلکو علت خو عناد دی، عناد د وجه ایمان نه راوړي. نتیجه دا شو ختم الله على مور لګولې دې پرې جنو باندې او علی سمهم دې پرې غوګونو او علی ابصارهم غشاوې دې پرې سترګو پر دې. ختم دا معنا او طبع انسداد الشيء من جميع جوانبه د ټول شي نشه بندول، چونکه دې نسبت الله لکی د الله رشان مناسب. بعض مفسرین تعویل کوي چې دا خو نسبت د بے ادبی به لازمي کی. آیت باندې به سوال لې چې ار کله کافر انسان من الله مهر والو به ملامت شو دی، کافر خو به ملامت نه لري. جواب امام اهل سنت و جماعت فرمایي چې تقدیر سمانه د الله علم، الله لکه معلومات وو کدا خلق پیدا کم قرآن راولېګم پیغمبر راولېګم بهم نه مني، د اخر ګورته مہر پکار دی. بیا قلوب ری مقام کی ذکر کی مفرد لري قلب راځي زړه، قلب نه قلب زکه وی چې اوړي راوړي. د دې وجه نه دا سوال دی چې انسان نوري ګناهونه بار بار کوي. یو جوابدار چې ته خو مکلف په مجاهده کوشش وکړي. دویم دی وجه چې ستا عاجزي الله لا میشش دوام. دریم زړه کې معنا د قلب دا او وختو تقلب. څلورم زموږ تعلق د مخلوق سره زیات راشي. پنځم زموږ د ګناه د وجه نه، شپږم زموږ د خواهش. به زړه برابرېږي پس ورس برابر شي د الله په ذکر. یتیم باندې شفقت او خاص کر مسکین باندې لا رحم. د قران درس او تدریس. جنازو کې برخه اخصل قبرستان لتل کله کله ودین شړي د آخرت راځي. دیو جناب ابو ذر سے ویل د ازله چې دلته بڼه کې دشت کې پرته کله بعد یو خاړې کله بل خو. البانی سے فرمایله کوریس چې دنور مخله مخامخ شنو بس ارس بل کی چلری شي بیرانه افریدي. انس سے فرمایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه راغی زنونه او دا ارسم منور کله چې وفات شو ارس تیار شو. مخکې راو ځکه محل د ایمان دی دا سمع مفرد ویری مصدری معنی دی کې مراد ده. دویم قول دا مواضع السمع وعلى ابصارهم دري خلقو فسرغو من الله وي پردي دي ناشنا پردي دي څه پردي دي معنوي. دی باندې سوال لشي کوم یو عزتمند دي چا ویل د ابصار یو وجدار چې انبيای قانون دراغلي کې دي شړاند پکې معذور شي اخر وخت. دویم قول دا چې غوونه معتبر دي ځکه مخکې راوړل. دریم قول دا چې داري پوره لوی نعمت دی. دلیل له پدې چې د خلکو الله وي سوچ هم نه کړي چاله غوګم نه دی کې دلیل مې درې پسترګو. ولهم عذاب الله د خلکو له عذاب د عظیم لوی. افسار کړه خو بصیره مرادي کله بصیرت مرادي کله نفس لیدل. عذاب دی الله ویلوی عین زبال کی معنا ده منع. علی سے ویل چې منع شي ان ذکر نسائکم زنانه او تذکری مکوئ. عذاب خپل لوی نو عظیم ولی ویل معنا هر قسم امیدونه ختم هر څه ختم دي. انسان به عذاب نه بچي پسو د نبی په وجود باندې
دویم ابن قیم لیکي د نبی صلی الله علیه وسلم سره مینا دریم د الله نه بخنه څلورم شکل انسان کې ایمانی پنځم د الله د انعامات شکریا